بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو واتساپ کې سټیکر جوړولو طریقه درته ښایم چې په خپل نوم به سټیکر یې څنګه جوړو. لکه تاسې دلته ګورئ دغه سټیکر دي، دا ما جوړې کړي دي. مثال دی: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه یې؟ الحمدلله ښه یم انشاءالله. مننه. داسې خپل د خوښې یو سټیکر تاسې جوړوئ. په څه طریقه به جوړوئ؟ دغه طریقه به زه تاسې ته ښیم. ډېر ساده او اسانه طریقه ده، تاسې به یې زده کړئ. راځو جوړولو طریقې ته. تاسې به راشئ، خلاص به کړئ پیکزل لیب. پیکزل لیب چې دا یو اپلیکیشن دی، دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. دې کې به تاسې راشئ، دلته به خپل لیکل وکړئ، په دې به ډبل کلیک کړئ. مثال فرضاً زه لیکم ماشاءالله. دا مې ولیکه، لږ به یې سایز زیات کړو داسې. ځو دې ته چې دی فانټ سټایل ورته بدلو. دې کې به راشو مای فانټس ته. دې کې پښتو فانټس ما انسټال کړي دي. دې کې اوس تاسې خوښه ده چې کوم فانټس تاسې خوښیږي هغه به ورته ورکړئ، اوکې به یې کړئ. همدارنګه زه غواړم دې ته چې دی رنګ ورکومه. تاسې کولی شئ دې ځای نه کلر باندې کلیک کړئ، خپل د خوښې رنګ ورکوئ. دې ځای نه مثال چې ګریډینټ کلر ورکوئ، مطلب مکس چې کوم کلر دی، فرضاً زه دا رنګ ورکوم. دې ځای نه راځو لږ سټایل یې نور برابرو، دا شیډو ورکوو. شیډو مو ورکړه. همدارنګه که بارډر ورکوئ دې باندې کلیک وکړئ، بارډر ورکړئ. دا مو ورکړه. کله چې مو دا برابر کړ، دا دلته کېږدئ، د دې یو کاپي واخلئ. دې ځای نه راشئ، کاپي. دې کې چې دی خپل نوم ولیکئ. فرض مثال زه لیکم فهیم. دا مې ولیکه، اوکې به یې کړو. هم به چې دی فانټ سټایل ورته تغیر کړو. را به شو دلته فانټ ته. فرض مثال زه دې ته چې کوم دی یو سټایل خوښومه، مثال دا سټایل. هم یې سایز کموو. دې ځای نه را به شو سایز ته، سایز به یې کم کړو، داسې کوچنی به یې کړو. را به یې وړو، دلته به یې کېږدو. دا به انتخاب کړو، هم سنټر کې به یې واخلو، او دا به انتخاب کړو، هم سنټر کې به یې داسې واخلو. او که کلر دې ته بدلوئ هم کولی شئ. دې ځای نه راشئ، کلر ورته چینج کړئ. فرضاً زه دا رنګ ورکومه. دا مو ورکړه. اوس یو کار به دا وکړئ چې دلته به راشئ، دې ځای نه دغه بیکګراونډ چې دی دا به ټرانسپرنټ واخلئ، بیکګراونډ به یې ختم کړئ. صحیح شو. دا به سیف کړئ، سیف از ایمیج. دا به سیف کړئ. کله مو چې سیف کړ، بس دا کلوز کړئ. دې ځای نه راشئ واتساپ ته. اوس د واتساپ کې چې کوم دی موږ غواړو چې دا سټیکر جوړ کړو، نو دې دپاره به تاسې راشئ، په دغه سټیکر چې کومه نښه ده زه به تاسې ته دا وښیم. تاسې به دې باندې کلیک وکړئ، دغه نښه چې کوم ده دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ، دې کې کریټ باندې به کلیک وکړئ. دغه کریټ دی، دې باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه چې دی تاسې به ریسیټ دغه ایمیج چې کوم دی دغه موږ سره دی، دې باندې کلیک وکړئ. د دې نه اوس سټیکر جوړیږي. دا جوړ شو. اوس دې سره ګوره د یو سره نوم نشته، دغه سره چې دی دغه نوم چې کوم دی دا شته. لږ یې که برابروئ د ګوتو باندې سایز داسې زیات کړئ چې لږ غټ شي. صحیح شو. برابر مو کړو. بس صرف دغه سینډ بټن چې کوم ده، دغه سینډ بټن باندې تاسې کلیک وکړئ. بس چې په دې باندې مو کلیک وکړو، دا بس جوړ شو. ګوره دلته راغی، تاسې دلته ګورئ، دلته هم راغی او واتساپ کې هم ثبت شو تاسې سره. ګورئ زه تاسې ته وښیمه. دلته چې کوم دی دا شو، او په واتساپ کې چې دی دا شو. تاسې وګورئ دا تاسې سره ثبت شو. اوس تاسې کولی شئ دا هر چا ته ولېږئ، او په همدغې طریقه چې دی نور سټیکر یې هم جوړولی شئ خپل د خوښې. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.